بیا به دا زړو خلکو ویل دا زړو خلکو پنګۍ نه جوړه بیا به بامو توغه چا به صلات چغې ویلې چا به ناره تکبیر چغې ویلې اوس خو دغه عصري خلک داسې بیا نه دا کسوب خسوب بولي نو موږ شالیکانو پنګۍ به توره سوزا چې به خلک بامو ته ناره تکبیر چغې بیا ویلې صلات چغې زړل بیا خلکو چې دا دې موږ په ګناه نیولي نو سپنګۍ توره سي د خلک بامو ته ختلي څوک ناره تکبیر چغې څوک صلات چغې وردګ وایي بام ته سي مارګ به امریکا زنده باد سپنګۍ کاکاجان وای مظاهره کوله بیا شعار مظاهره داو وای وبولسی خدای پاک وای بلبل زنده باد وای زیور پیغمبر وای تیرجار میکه وای گلبدین ربانی وای پشزه کی تر دی پرېږده عادي موږ هم رهبر دماغ ښه کړي لاله به دې کټواجي ته وایي ښځه کړې وه کونډه وه دا کوناټي تر تس کړی وایي هېڅ دغه نه ده وایي داسې نه یم له کابل زه دې لاله بغیم متوجه ګورې رباني ګلبدین وایي اردن ته لاړو یو وخت جهاد بیا ورې خو تشناب کاغذ کار سره رباني وایي خاورو سره اخیستی ویرلنډي ورته استاد دا داسې پیل وکړه خاوره دې ورته تشناب کاغذ وایي دا خو زموږ مذهب ده دا خاوره میکروکوشه ده موږ په دې باندې اودس وچوو ویرلنډي ورته وچو ته کوستې اوره چې خپله خاوره خو دې غڼو ته ونیوله اوس یې موږ هم ورته دا وطن کې انجنیران ته کیسه کوله وایي چې صاحب که دروغ ده په رښتیا دې بلا وګرځي که رښتیا ده خو ده رښتیا وایي خپله خاوره یې غڼو ته ونه نیو وچو ته ښځه خپله خاوره خو یې غڼو ته ونیو داسې موږ نیسي نغمه خور فرمایي او مهرباني کوي وایي کرلي مې شارشم و کوکنارو پکې ګل وکړو څه ښایسته کابل و رهبرانو پکې غول وکړو رهبران حاجي صاحب په کابل کې